عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات پدی مبارک سلسلہ کی نن بعد اللہ بتوفیق سرا یوسل یوشتم نمبر نشست شروع کو او کوشش بکو چه دا اللہ بتوفیق سرا دا زیاد و نزیاد سوالات دا غی جوابات ورکو او چه کم پاتی شی نو آغا بیا روانو نشستونه کې دا غي جواب ورکړی کی او وخت دومره نه موږ سره چې ټول وخت سړی په د سوال په جواب کې تیر کې او همیشه به دغې ته ناست چې خلک سوالونه رالیږي ته جوابونه ورکوه دا ناممکنه خبره ده او بعض خلک دا ګیلې کوي موږ سوال کوو جواب نه میلاویږي او هغه ته مو وي او ده ته مو وي داسې مو کړو نو یو خدا دی چې د سوالاتو جواباتو نه علاوه نورې مسلې هم شتي نور درسونه دي صرف دلته په جومات کې درسونه نه دي نورو ځایونو کې هم درسونه دي او هغې سره نور مصروفیات دي د دې عوامو بعضو دا مطلب وي چې بس د عالم او د مولوي صاحب بس دی دقه کار به کوي او دی به خپله دنیا کې ته راته ووایه پلانې ټایم پکې لږ وباسه جي خو موږ ډېر مصروف یو هغه زموږ د کار وخت یو هغه داسې او دغه نو څنګه چې دا عام سړی دا وي چې زما مصروفیات دي نو د ده د مصروفیاتو نه سل چنده زیات مصروفیات هغه د یو عالم وي او د ده به څه مصروفیات دي دغه دغه مصروفیات دي چې ته مزدوري به کوي غټ مصروفیت به دی او زمونږ مصروفیات ډېر زیات دي نو په هغې کې موږ وخت وباسو چې د خویندو وروڼو طرف نه چې کوم سوالونه راغلي د هغې جواب ورکړو که بیا هم وخت میلاو نه شي نو په هغې کې به یو سړی موږ نه ملامته کوي ځکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي څومره اوچتولی شي اولې سوال په دې نشست کې هغه ورور کړی دی چې یو مولوي صاحب وي بیان کې دا خبره کوله چې یو ښځه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه څلور سړي هم جهنم ته ځي د هغې پلار او ورور خاون او زوی نو دا څلور سړي د دې یوې زنانه د لاسه جهنم ته ځي چې کله هغه جهنم ته ځي نو دا خبره صحیح ده او که غلطه ده الجواب د نن سبا لویه فتنه دا ده چې په منبر باندې هر سړی کیني او خبره کوي بیا خصوصا زموږ په دې ملکونو کې هلته خو نه څه ادارې شتي چې د دې تپوس کوي نه څه معیار شتي چې کوم عالم به خبره کوي کوم به نه کوي خو بس ورخیږه منبر ته او چې څه دې زړه غواړي هغه ووایه که د مولا په نوم لیږی او که د سیاستدان په نوم لیږی بعض پکې په جوماتونو کې د سیاست قصې کوي د سیاستدانان او دا بعض مولیان پکې لطیفې وایي او منګړت او د دروغو قصې نو د افسوس خبره دا دی چې هغه منبر چې په کار ده او د هغې نه د قرآن او د حدیث نشر او اشاعت وشي هغه استعمالیږي د دې قسمه ناروا خبرو او کارونو لپاره دا خبره چې یو زنانه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه به څلور سړي د هغې سره جهنم ته ځي دا حدیث نه په صحیح سند شتي او نه په ضعیف سند سره شتي نه دا روایت صحیح شتي او نه ضعیف شتي بلکې یو کس هم د بل د ګناه د لاسه جهنم ته نه ننوځي
او نه یو کس د بل کس د ګناهونو بوج اوچتوي. سورة الانعام کې الله دا خبره کړې ده ولا تکسب كل نفس الا عليها. یا قیامت په ورځ به یو نفس ته هغه څه میلاویږي چې څه هغه کړي دي. ولا تزر وازرة وزر اخرى، او د یو بل کس بوج ته به بل باندې نشي ایښودی. هر سړی به خپل بوج اوچتوي. قرآن کې الله وایي په بل ځای کې سورة فاطر کې وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. که قیامت په ورځ څوک دا آواز وکړي چې راشئ زمانه دا بوج اوچت کړئ، نو هېڅ څوک ته بوج نشي اوچتولی، اگر که هغه د ده نږدې خپلي، خو بیا ته دا بوج نشي اوچتولی. نو اصل دا دی، او دا صرف په قرآن کې دا خبر نه ده بیان شوي، بلکې تیر شوي چې کوم پیغمبران دي هغوی باندې چې الله کوم کتابونه را نازل کړي په هغې کې هم دا خبره وه. سورة النجم کې الله دا خبره کړې ده ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. موسی علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام ته چې کومې صحیفې ورکړې شوې وې په هغې کې هم دا خبره وه چې د یو کس بوج بل نشي اوچتولی. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، او قیامت په ورځ به انسان ته نه میلاویږي مګر هغه څه چې څه ده کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې هم دا خبره کړې ده. نو اصل دا دی چې د یو په ګناه باندې بل نه رانیوی کېږي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. اوس دلته یو بله مسله دی چې هغې ته اشاره کوو. دې کې شک نشتی چې څوک د لور او د بچی په تربیت کې کمی وکړي یا د خور په تربیت کې کمی وکړي او د الله د نافرمانۍ نه ونه هېروي او د ګناهونو نه د بندولو کوشش ونه کړي تر دې چې هغوی جهنم ته لاړ شي، نو دې سړي باندې هم ګناه شتي د دې چې د کوتاهي کړې ده. ګناه د کوتاهي په ده باندې شتي او دله الله سزا ورکولی شي. دا اوس بله مسله ده. لکه داسې ویل چې یو زنانه جهنم ته ځي، څلور سړي به د هغې د لاسه ځي، دا خو بې دلیله خبره ده. خو دا خبره صحیح ده چې د یو زنانه تربیت صحیح ونه کړی شي، او تربیت د چا د طرف نه کېږي؟ صرف مور او پلار، ضرور مور پلار، خاوند به خاوند تربیت نه کوي. خاوند به ښځې ته نه ښیي چې دا غلطه ده او دا صحیح ده، دا ګناه ده او دا نیکي ده. دا خاوند، دا پلار، دا ورور، دا ټول دلته مراد دي چې څوک هم کمی وکړي په تربیت کې او هغه د چا تربیت چې په ده لازم و یا کول پکار و هغه جهنم ته لاړ، نو په ده باندې هم ګناه شتي د ده د کوتاهۍ او الله ول عذاب ورکولی شي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د جهنم نه بچ کړئ. دا ذمهواري ده زما او ستا چې خپل اهل او عیال د څه نه بچ کړو؟ د جهنم نه. نو دا تا سره چې ستا په نکاح کې ښځه ده په تا لازم دي چې ته دې ته دین وښې، د بېدینۍ نه یې منع کړي چې دا د جهنم نه بچ شي. ستا بچي زامن دي، کلونه دي، ستا خویندې وروڼه، دا ټول ستا باندې ذمهواري ده، ستا مور پلار په تا ذمهواري ده چې ته دوی تربیت وکړې او دوی ته طریقه وښې. دا تربیت یوازې دې ته نه وایي لکه د بعضو په ذهن کې تربیت دې ته وایي چې یو ماشوم به یې وړوکی خسکې او ته به مشر یې، ته به د هغه تربیت کوې. نه، چې څوک هم ستا نه کشران دي یا ستا د لاس لاندې دي، د دې ټولو تربیت په تا لازم دی. مور پلار چې کله ته ځوان شوې او خبره باندې ورسېد او پوهېږي او خبره کولی شي او صحیح او غلط پیژني او مور پلار په غلطي، دوی ته هم دا وایي چې دا کار ستاسو غلط دی چې الله یې د جهنم نه بچ کړي. نو دا ذمهواري ده ټول. بلکې
او دا خبره صرف په مور نه ده لازم، نه په پلار او نه په خاون او نه په رور، چې صرف په دوی لازم ده، په ټولو مؤمنانو دا لازم ده چې د یو بل خیرخواهي به کوي او کوشش به کوي چې دا بل د جهنم نه بچ شي. الله قرآن کې وایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې دا ټول د یو بل ملګري دي. بعضهم اولیاء بعض، د یو بل ملګري. ښه کیسه یأمرون بالمعروف، یو بل ته د ښه کار امر کوي، وینهون عن المنکر، او یو بل د غلط کار نه منع کوي. نو دا صرف ذمهواري د پلار هم نه ده، او نه صرف دا ذمهواري د رور ده او یا د خاوند ده، بلکې زموږ د ټولو د ذمهواري ده چې د یو بل خیرخواهي به کوو او کوشش به کوو چې د بل مسلمان ته ښه لار وښیو او د بدې نه یې بند کړو. والله اعلم. دا یو سوال کړی دی او ښه قیمتي فایدهمند سوال دی چې یو زنانه چې هغه عمر یې د 80 کالو نه بری، د دې سره لاس ملاوهل څنګه دي؟ مصافحه د دې سره لاس ملاول څنګه دي؟ الجواب په شریعت کې نه دی جایز، په شریعت کې نه دی جایز. دې ته وکوله وکړئ، په شریعت کې نه دی جایز چې یو سړی دی د پردۍ زنانه سره لاس ملاو کی، اگر که هغه ځواني او که بوډۍ، که ځواني که بوډۍ، 80 نه، الله دې کړي چې 80 کاله عمر، 80 نه 100 کاله عمر، چې یو زنانه محارمو کې نه وي د هغې سره لاس ملاوهل دا ناروا دي، حرام دي. یو سړی به چې بوډۍ ده، ته عقل مه استعمالوه، بوډۍ ده او که ځوانه ده. حدیث عام دی د معقل ابن یسار رضی الله عنه، امام طبرانی راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. که تاسو کې د یو سړي سر له وسپنه راواچولی شي که نه وسپنه، نو دا وله ښه ده د دې نه چې دی داسې زنانه سره لاس میلاو کړي چې هغه د ده لپاره نه یې حلاله، نه یې جایز. یعنې د دې نه وله دغه د وسپنې دا ګزار ښه دی. نو دا حدیث عام دی، من ان یمس امرأه، ښځه او ښځه هغه که عمر ډېر دی او که عمر یې کم دی. حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیعت کو د زنانو سره، نو هغه بیعت یې په مصافحې سره کو، لاس به میلاو، په څه سره به یې کو؟ په خبرو سره، په کلام سره. که هغې کې به زنانه داسې راله چې هغه به بوډۍ وه، د هغې سره هم دغه طریقه کار و، او که هغه به ځوانه وه، که پیغله وه، که هر څوک به وه. او عائشه رضی الله عنها وی په صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث ہے والله ما مست يد رسول الله صلی الله علیه وسلم يد امرأة قط غیر انه بايعهن بالكلام. الله می دی قسمی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس د بیعت په وخت کې د زنانه د لاس سر نه یې لګېدلی، او عام اوقاتو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس سر ته د پردۍ زنانه د لاس سر نه یې لګېدلی، او بیعت یې وکړی په خبرو سره. حدیث کی راځي، امام ترمذی رحمه الله وی، امام ترمذی رحمه الله راوړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه انی لا اصافح النساء، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ګوره پردو زنانو سره لاس نه میلاوه. نو دا حدیثونه عام دي، دا حدیثونه څه دي؟ عام دي. په دې کې دننه بوډۍ او جنۍ دا ټول پکې دننه داخل دي. او دا د پښتنو یو جهالت دی چې ډېر مولیان هغه پې غلي دي او غلي پې پاتې شوي دي. او ځکه دا فایده ده کې علما په 2 قسمه، دا اهمه فایده ده، علما په 2 قسمه، د عوامو علما، د عوامو علما یا داسې وایي د عوامو مولیان. دا اولنی قسم علما دي. څنګه دوی ته ویل کېږي د عوامو علما؟ یعنی دوی د عوامو طبیعت ته ګوري چې هغوی څنګه طبیعت یې د هغې مطابق خبره کوي، او دا زموږ په علاقو کې اکثر دي، دا بدګماني نه، دا حقیقت دی. زموږ په ملکونو کې علاقو کې اکثر مولیان هغه د عوامو مولیان دي، بلکې د عوام په خپله وایي موي زموږ مولوي صاحب، زموږ مولوي صاحب ته به ووایو هغه به وکړي.
دلته د یو کس سره څه د چا مسله وه نو جرګه کې په هغه ټیم کسان چې ناست زه به کې هم ناست وم نو ما خبره وکړه یو ته ما ستا دا خبره ګورې غلطه ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې هغې داسې غوغا جوړه شوه ډېر شور جوړ شو نو هغه ته ما دا وویل ما ګوره چغې به نه وی او نه به شور کې خبره اوره ښه په تمیز سره او ښه غلی کښېنه مسله دا ده چې ستا دا طریقه او کار او خبره غلطه ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې که اسمان ته خیږي او که ځمکې له راځي که ملکې که فقیرې که تورې که سپینې که پوښتنې او که جولای که هر څوک یې کار دې غلط دی غوغا جوړه شوه بس سړی پاسې وایي زمونږ مولوي صاحب شتي موږ به هغه ته ووایو هغه به فیصله وکړي بس بیا صحیح ده نو خبر هغه په دې دغه کړې لاړ ووتو زمونږ مولوي صاحب شي دغه مولیان دي د عوامو مولیان زمونږ مولوي صاحب یعنې موږ به خپل مولوي صاحب ته ووایو نو کیدی نه شي چې زمونږ مولوي صاحب د زمونږ د طبیعت خلاف فتوا ورکړي هغه به لازم زمونږ طبیعت ته ګوري نو اولنی قسم مولیان هغه دي چې هغوی د عوامو مولیان دي او دا ډېر دي زمونږ په ملکونو او علاقو کې دویم قسم علما دي علما د دین او دوی دا کوشش کوي چې د دې عوامو اصلاح به په څه باندې کېږي دوی به نیغې لارې ته په څه طریقه راځي دوی ته د دوی دا غلطي خو وغواړي چې دا غلطي برابر شي دې علماو ته ضرورت دی چې هغه د دین علما دي د عوامو نه د دین علما د هغوی ټول یعنی سوچ دې سره وي چې دا عوام دا مسلمانان دوی به څنګه د الله سبحانه وتعالی په دې صحیح دین باندې عمل کوي نو دوی د چا مزاج ته بګې نه ګوري چې مزاج څه دی اوس زموږ په پښتنو کې دا مسله شتي که نشتي د پردو زنانو سره لاس ملاول ښه ډېر دي ما خو نه دي اورېدلی چې دغه مولیان دا کیلو کې چې دي او د جوماتونو کې دوی پکې چې عام رد پې کړی که چېرته یو نیم کړی دی یو نیم خبره زه نه کوم هغه زنانه چې ستا ورسره نکاح کېږي محارمو کې نه وي ته د هغې دپاره محارمو کې نه د داسې زنانه سره لاس ملا وهل ناروا دي که بوډۍ ده او که زنانه که مشره ده او که کشره ده که بوډۍ ده که جنۍ ده که کشره ده او که مشره ده مثال لکه زموږ پښتنو کې د عامه طریقه ده چې سړی کله خپلوانو کره ورشي نو دا زنانې ښکلی چې کله عمر یې لږ کم وي نو ښکلی یې او لاس ملول خو پرېږده هغه خو هغې ته که دې ناروا وي خو دې ځان له جاښه وکته خبره د هغې نه اورېدلې ده څه ته راغلې ده ښکلولو ته راغلې ده وایي چې دا خو د دې تره ښځه ده مشره ښځه ده بیا دا ټکی راوړي مشره ده او کشره ده شریعت تا ته څه وایي د هغې لحاظ پکار دی خبره د دې نه چې مشره ده کشره ده ګوره یو زنانه چې په دې لار باندې روانې او عمر یې ستا نه لږ زیات وي بلکل پردی او ته پردی او تا راونیسي ښکلی دی ته ورته ناروا وایې که نه وایې نو دغه ولې ناروا نه دي دا ناروا دي هغه ناروا نه دي ولې یا مثال د رور ښځه چې دا هلک زلمی هلک دی او د رور د مشر رور ښځه هغه به دومره بوډۍ هم نه وي اگر که د بوډۍ دا خبره کمزوري ده خاصې ویم چې دا هلک کور ته ورشي هغه یې ښکلی لاس ملول خو پرېږده دا کوم ځای کې دي بعض دا وایي نو دا خو د بدګمانۍ خبرې دي نو ولې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دلته وایي د حدیث کې وزیر زنانو سره لاس نه ملاوم ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدګمانه و والعیاذ بالله یا به پیغمبر باندې به بدګماني کې بعض وایي د دې عربو چې تو عرب دا خیال کوي د دې پردې ده وایي چې د دوی زړونه سخا دي او موږ خو داسې وي چې د اسمان نه راکوشي وي د صحابه کرامو زړونه سخا وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته الله وایي او صحابه کرامو ته وایي ګوره اوس د سورة الاحزاب کې دا خبره الله کړې ده الله صحابه کرامو ته وایي که څه غواړئ تاسو
یا څه تپوس کوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه نو تپوس د پردې نه اخوا به کوئ په منځ کې به څه پرده وي تپوس چې د چا نه کېږي دا څوک دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د دې نه زیاتې پاکې زنانې شتې نشتې تپوس چې څوک کوي دا څوک دي پیغمبرانو نه بعد د دوی په شان اوچت خلک نشتې بیا هم الله وي په منځ کې به څه پرده وي او دی په 2021 کې که دی ورته ووایي چې لکه د پردې ته زموږ زړونه پاک دي ولې د صحابه کرامو زړونه څښه او د پردې مسله به هله بیانېږي چې کله زړونه څښای شي پرده بنیادي مسله ده که زړه دې پاک دی او که زړه دې څښا دی که پې خوشحالېږي که پې خفه کېږي دا د شریعت مسله ده نو داسې زنانه سره لاس ملا وهل ناروا دي چې هغه ستا دپاره اجنبۍ ده او پردۍ ده دې سره لاس ملا وهل ناروا دي که ته پسې هر قسمه رشته لټې خو چې پردۍ ده ستا دپاره او ته پردۍ د هغې دپاره معنی ده چې تا سره نکاح کېږي نو بیا د دې سره لاس ملا وهل څه دي ناروا دي ښکلول خو لا پرېږدم غټه خبره ده اوس بله مسله هغې ته به اشاره وکړو د شریعت چې دا منع کړې ده چې زنانه سره به لاس نه میلاوي پردۍ زنانه سره د هغې وجه دا ده چې کله هم د سرمن د نارینه د سرمن د زنانه سره ولګي د شهوت په حرکت کې راولي او شریعت هر هغه لار بنده کړې ده چې هغه کوم طرف ته ځي هغه حرام ته ځي وګوره په شریعت کې یو قاعده ده یاد یې کوئ ما ادى الى حرام فهو حرام کوم شی چې تا حرام ته رسوي هغه هم حرام دی معلوم دی کوم شی چې تا حرام ته رسوي هغه څه دی هغه هم حرام دی لکه پردۍ زنانه سره لاس ملا وهل تا څه ته رسوي فحاشي او زنا ته فحاشي او زنا حرامه ده لاس ملاول حرام دی پردۍ زنانه ته که ته بغیر ضرورته یا هغه جدا مسلې دي استثنایي حالات چې دي پردۍ زنانه ته که ته تا رسوي څه ته حرامو ته نو دا نظر څه شو حرام شو هر هغه شی چې تا حرامو ته رسوي هغه حرامېږي ځکه شریعت دا منع کړې ده چې پردۍ زنانه سره به لاس دا به نه میلاوي دا بلکې دا وګوره د پردۍ زنانه ته که ته دا خطرناک دي که لاس میلاول ورسره خطرناک دي ولې کېدای شي دی جواب وي ته څه وایې هغه څه دغه جواب وشي چې هغې کې دواړه دننه راځي خو دلته دا خبره چې دا سرمن چې د سرمن سره ولګي دا چې شهوت څومره زر په حرکت کې راولي دومره نظر نه راولي نو ځکه شریعت بلکل هغه لار بنده کړې ده دا د فایدې دپاره یاده کوي په پردو زنانو باندې سلام اچول دا جایز دي سلام اچول اوس خو دغه زنانې چې کوم په رشته کې راځي او زی راځي منکر او دغه خو د فتنې یره پکې نه اکثر هم یو حال کې د فتنې یره کېدی شي چې اوس ته چې بچا سلام اچې هغه هم پیغله جنۍ او ته ځوان هلکې لکه مثال کې د تره لور شوه او د ماما لور شوه او تا ته پته دی چې د دې سلام نه فتنه جوړېږي بیا به سلام نه اچي ځکه چې هر هغه لار چې تا غلط ځي ته رسوي هغه لار به په ځان باندې بندې اوله وایي دا وګوره وایي دغه نه یې منع وکړه د سلام نه چې په خوله هم سلام مه اچوه او دا د شریعت مسله ده بیانوي درته دا د شریعت مسله ده چې پردۍ زنانه پردۍ کې هغې هر قسمه زنانې هغې سلام اچول جایز دي چې شرط دا دی چې کله تی فتنه نه جوړېږي او چې فتنه تی جوړېږي نو بیا به سلام په یو بل نه اچوي د دې نه هم فتنه جوړېږي او په دې بعضو خبرو باندې موږ په زور سترګې پټې کړي دي یعنې د زنانه د اواز هم سړی ګډوډ کوي خصوصا چې هلک زلمی هلکي او بیا چې واده مادی نه او بیا په دې دور کې د فیسبوک او د ټویټر او د ټیک ټاک په دور کې او جنۍ پیغله جنۍ
د دوی دا غږ هم د یو بل دپاره فتنه جوړېږي، د دوی دا خبرې هم د یو بل دپاره فتنه جوړېږي. ولې دا هلکان د جنکو د اواز نه خوند نه اخلي؟ اخلي تې د جنکۍ د هلک د اواز نه خوند نه اخلي؟ اخلي تې خوند. دلته چې فتنه جوړېږي د دې اواز نه، نو بلکل دا سلام اچول پکار نه دی دوی دپاره. او چې فتنې یره پکې نه وي، نو بیا په پردۍ زنانه باندې هم سلام اچولی شي، او هغه زنانه چې ته محارمو کې نه په هغې سلام اچولی شي. لکه دلیل پې دا دی، حدیث کې راځي د اسماء بنت یزید رضی الله عنها روایت ته، امام ابو داود امام ترمذي راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر تیر شو، وعصبة من النساء قعود، او د زنانو یو ټولګی ناسو، فالوى بيده بالتسلیم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس باندې اشاره وکړه او په هغوی سلام واچو. دا دلیل د جواز دی. دغه شان حدیث د ام هانی رضی الله عنها وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله په هغه ورځ ورغلم په کوم ورځ چې مکه فتح کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، وی غسل یې کوو او د فاطمې رضی الله عنها هغې ورته کپړه نیولې وه پټ کړی و د خپل پلار، وی ما پې سلام واچو، فسلمت علیه، ما پې سلام واچو. وی چې من هذه؟ وی ما ورته چې ام هانی. دا ام هانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ده؟ تره لوري ده، بارک الله فیک، د ابو طالب لور ده، د علي رضی الله عنه خور ده. نو د تره لور په هغه زنانو کې ده چې هغې سره نکاح کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته په خیر ووی. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. حدیث د سهل بن سعد رضی الله عنه امام بخاري راوړی. سهل وی و یو بوډۍ و په مدینه کې، فاذا صلینا الجمعه، موږ چې به کله د جمعې مونځ وکړو، انصرفنا ونسلم علیها، د جمعې د منځه نه بعد موږ د هغې خوا راتلو چې سلام پرې واچو. فتنې یره پکې نشته، سلام یې پرې واچو، هېڅ خبره نه. حدیث د عایشه رضی الله عنها په صحیح بخاري کې دا حدیث دی او صحیح مسلم کې مشتی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی عایشه وی یا عایشه ای عایشه هذا جبریل یقرأ علیک السلام، دا جبریل دی پتا باندې سلام اچوي. نو هغې ورته څه ووی وعلیه السلام ورحمة الله، هغې پې هم سلام واچولو، سلام جواب یې ورکړو. او جبریل علیه السلام به د سړي په شکل کې راتلو، جبریل علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې راتلو اکثر به په کوم شکل کې و؟ د سړي په شکل کې به. صحابه کرام به اکثر خبر هم نه و چې دا جبریل دی. امام بخاري رحمه الله، ګوره امام بخاري رحمه الله که اوس څوک وایي چې دا مسله تا د ځان نه راوویسته چې فتنه تې جوړېږي او که نه جوړېږي، امام بخاري رحمه الله دا حدیث او د دې نه مخکې چې دا حدیث کم تیر شو د سهل، دا دواړې راوړي دي او په دې باندې باب یې ښودی دی. عنوان څه دی؟ باب تسلیم الرجال على النساء والنساء على الرجال. باب په بیان د دې مسله کې چې سړی په ښځه سلام اچوي او ښځه په سړي اچوي. امام ابن حجر رحمه الله په شرح کې څه وایي؟ والمراد بجوازه، او د امام بخاري مطلب دا دی چې دا جایز دی الا چې کله فتنه تې نه جوړېږي. دا د امام ابن حجر خبره، د امام بخاري باب دی چا تړلی، مسله موږ نه ده راویستې. نو دا د شریعت مسله ده چې فتنه تې جوړېږي سلام به نه اچي، فتنه تې نه جوړېږي بیا سلام اچولی شي. والله اعلم. خبره لږ اوږده شوه خو دې ته څه دې ته ضرورت و. زموږ په معاشره کې دا مسله یعنې څه ووایم چې دې له ولې دا خلک اهتمام نه ورکوي. او د شریعت په هر کار کې په هر حکم کې حکمت وي، خیر پکې، فایدې پکې، د شرعي پرده په دې کې لویه فایده ده. او چې چا شرعي پرده باندې عمل نه دی کړی، نو راشه ډېر درته پکې وښیم چې هغوی ته څه مسلې په کورونو کې جوړې شوي دي. د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی چې د ماشوم د لاړې چې دي او د ده د الټۍ د پاکې دي او که نه. الجواب اصل طهارت دی، نو د ماشوم د لاړې شوې، د ماشوم د الټۍ شو، د پاکې دي.
بلکې د انسان الټۍ پاکې دي، که هغه ماشوم دی او که هغه لوی دی. ښه د پاکو دا معنی نه ده لکه دا بد جاهلان څه ناشنا خبره کوي. اوس موږ الحمدلله په دې قول باندې مطمئن وو، دا خپله تحقیق پکې هم کړی او دلایل هم کتلي دا دی چې وړوم تقلید باندې لګیا یو چې مني دا پاکه ده. مني څه ده؟ پاکه. بای خپل دلایل دي، موږ دا مسله په نورو ځایونو کې بیان کړې. ښه نو دا بد جاهلان څه هغوی وګورئ وایي چې مني پاکه ده، خورئ یې ټکه ورسره دی لګوي. مني پاکه ده سټی دا ورسره د ده زیادت دي. کله چې وویلی شي چې دا شی پاک دی، موږ دلته حکم بیانو. کیدای شي چې دا شی د انسانانو په طبیعت کې کرکجني، دا بله مسله ده. یو شی ته ورته په دې نظر ګوري چې زما بدي شي، دا ستا د طبیعت او دا کرکه اوس د دې دلاسه څه چل وکړو چې په دې باندې یو شرعي حکم جوړ کړو چې هغه دا چې دا پلیت دي. کیدای شي داسې یو شی پاکي او کرکجني کیدای شي که نه شي کیدای؟ لکه څه شی؟ لکه الټۍ شوې، پوزې نه څه ګند راوځي، لاړې شوې. دا حکم یې څه دی؟ دا حکم ولې بیانېږي؟ پاک ولې وایي چې دا که ستا په کپړو ولګي او ته لمونځ وکړو نو لمونځ دې څه دی؟ صحیح دی. دې لپاره دا مسلې بیانېږي. که ستا په لاس ولګي، په بدن ولګي، مطلب دا نه چې پاک دی ته یې خوره، دا د جاهلانو خبرې. نو کله چې وویلی شي چې د ماشوم لاړې پاکې دي یا الټۍ پاکې دي یا د انسانانو الټۍ پاکې دي، دا خو واضح ده چې دا د انسانانو په طبیعت کې دا یو کرکجن شی دی. ټول انسانان د الټۍ نه کرکې کوي، کرکتې کوي او یعنی بد پې لګي، د هغې بین، د هغې رنګ، د هغې لیده. دا مطلب نه شي چې ته اوس په دې باندې یو شرعي حکم جوړ کړې چې دا به پلیت وي ځکه چې د انسانانو بدي شي. یو شی زمونږ بدي شي معنی دا نه دی چې دا به صحیح لازم به دی پلیت وي. کله یو شی کرکجني خو هغه صحیح پاکي. ها او کوم شی چې پلیت دی په هغې پورې منښتی د هغې باره کې به څه نه وایي. لکه اوس دا نسوار سګرټ شو، دې باره کې هم څه خیال دی؟ پاک دی که پلیت دی؟ پلیت په معنی یعنی یو کرکجن شی دی، اگر که هغه هم جدا مسله ده. کرکه چې د سړي کېږي که نه کېږي، دا په خوله کې دا شی لګولی او هغه حرام دي د هغې استعمالول. دې ټیم کې به هېڅ نه وي. خو که ته چېرته دا وایي چې الټۍ پاکې دي وایي خو دا وایي چې خورئ یې، نو ځان په دې مسله پوه کوي چې کله دا وویلی شي چې دا شی پاک دی، معنی ده چې که چېرته په کپړو دي لګېدلی یا په لاس دي لګېدلی یا په دغه ځي لګېدلی کوم ځای کې چې ته لمونځ کوې نو لمونځ دې څه دی؟ لمونځ دې صحیح دی. معنی دا نه دی چې ته یې بس په کپړو ساته او وینځې مو خورې او سټې، دا هېڅ چا نه دي ویلي. نو تحقیقي قول هم دا دی چې د انسانانو الټۍ چې دي دا څه دي؟ دا پاکې دي. بعض علما دا وایي په دې باندې اجماع د علماو ده چې دا الټۍ چې دي دا پلیتې دي. بعض علما دا وایي، خو دا قول کمزوری دی، دا اجماع کمزوري ده. دا څنګه اجماع ده؟ ځکه چې امام ابن حزم رحمه الله هغه ښه واضحه وایي الټۍ د انسانانو دا پاکې دي. نو دا څنګه اجماع شو د امت علماو؟ امام ابن حزم پکې نشتی. دغه شان امام شوکاني رحمه الله، علامه صدیق حسن خان رحمه الله، دې ټولو د تحقیق دی چې الټۍ د انسانانو داسې دي دا پاکې دي، ځکه چې اصل دې کې طهارت دی او د دې طهارت نه پلیتوالی دته نشي اوړېدی مګر په یو دلیل باندې، او دې باب کې صحیح او مضبوط دلیل نشتی چې هغه په دې دلالت کوي چې الټۍ چې دي دا پلیتې دي. نو خلاصه دا شو چې د ماشوم الټۍ او لاړې څه دي؟ پاکې دي. والله اعلم. ښه دا یو ورو سوال کړی دی چې کله ښځه او خاوند د یو بل سره میلاو شي او کوروالی وکړي او د یو بل نه خپل حاجت پوره کوي، خو مني نازله نه شي، یعنې مني ته لاړه نه شي، بیا پې غسل لازم دی که نه؟ د غسل د لازمېدو دپاره د منۍ وتل دا شرط دی. الجواب یاده کوي دا خبره
د سړي او د ښځې کوروالی چې کله دوی د یو بل سره میلاو شي په دوی غسل لازم شو اگر که منی نه یې تلي اگر که د منی خروج نه یې شوی بیا هم په دوی غسل لازم شو حدیث کې دا راځي ښه واضحه او دا مسلې موږ ځکه واضحه بیانوو دا ګورې د غیرت او د خلاف نه دي بعض ته دلته غیرت رایت شي پښتو دغه پښتو غیرت جیب کې کېده یا مال یې راکړه چې بوټان پې دله پاک کړه دا غیرت او پښتو هسې پالتو غیرت او پښتو دی چې د شریعت په مقابله کې راځي ډمان ګډوه پښتو نشتی اجراګان ګډوه پښتو نشتی ښه سپا اعلانونه کوه چې موږ مرکزي کولاو د ډمتوب دپاره پښتو نشتی سود خوره پښتو نشتی د ګاونډي زنانه په غلط نظر ورته ګوره پښتو نشتی بازار کې جنکو ته ګوره پښتو نشتی بازار کې جنکو لنډې تنګې جامې پښتو نشتی د انډیا فلم په کور کې دننه چلوه پښتو نشتی ډرامې په کور کې چلوه پښتو نشتی د ښځې لنډې تنګې جامې په کور کې دننه پښتو نشتی د پردو په مخ کې کنځلې کوه په کور کې د وړو په مخ کې د ښځې په مخ کې د مور پلار په مخ کې پښتو نشتی په بازارونو کې ستا ښځه داسې او ستا مور داسې په جنګ کې وایه پښتو نشتی خو چې کله یو عالم د شریعت مسله بیانوي الله دا باریک مسلې دي وایي باریک مسلې دي او زموږ د پښتنو معاشره د دې څنګه موږ نه خو دته پښتو دې رواله او جیب کې کېده یا پې دیوال ووله دیز کې ته پښتو کې دا مسلې واضحه بیانول پکار دي چې په دې باندې خلک پوه شي دا زه تاسو ته یقیني وایم ما نه تپوسونه شوي دي ډېر خلک د عوامو دا سوچ دی چې غسل کله واجبېږي چې کله مني وځي او د ډېر وخته پورې دا مسله هم دقه شان روانه کړې وه ښځه خاوند یو بل سره میلاو شو غسل به یې نه کوي چې دا خو مني نه تلي زموږ نه مسله هغه داسې د حدیث کې دي ګوره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه زیات غیرتي دی الله دی او بیا په الله پسې غیرتي هغه وایي زه یم دا غیرتي انسان خبرې دي نو دلته موږ د غیرت او پښتو نه سنډې را سنډې هر چا کار څوکي دا خبره ورته ورسوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابو هریره رضی اللہ عنہ روایت تے په صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها چې یو سړی د ښځې د څلورو اندامونو په منځ کې کېناست یعنی دوه لاسونه او دوه خپې ثم جهدها بیا کوشش ته کوروالي وکړو فقد وجب علیه الغسل نو په ده باندې غسل لازم شو د امام مسلم پر روایت کې خو سره دې څخه واضح راځي وان لم ينزل اگر که مني ترې نه یتلي بیا پې غسل لازم شو خو دلته بله مسله دا یاده کوي د ښځې او خاوند میلاوېده څه ته وایي یعنې دا نه چا ذهن کې راشي چې ښځې خاوند میلاوېده یعنې مطلب دا چې بدنونه د یو بل سره میلاو شو غسل لازم شو نه چې کله د سړي عورت او عضو خاص د زنانه په عورت کې ورننوتو نو غسل پې لازم شو دې ته میلاوېده وایي او ځکه حدیث کې ښه صفا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام احمد امام ترمذي دا حدیث راوړی دی اذا جاوز الختان الختانا چې کله د زنانه د سړي عورت عضو خاص د هغه ذکر د زنانه عورت سره صرف لګېدنې دي هغې کې ورننه وځي اذا جاوز الختان الختانا فقد وجب الغسل بیا به غسل لازم شو بلکې عائشه رضی الله عنها په خپله دا وی الله اکبر وی فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا دغه شان ما او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي بیا موږ غسل وکړو د عائشه رضی الله عنها وی نو حاصل د جواب دا شو چې غسل لازمیږي اگر که د مني انزال نه وي شوی د مني د انزال داسې شرط نه دی د غسل دپاره والله اعلم دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی د مسجد نبوي زیارت له لاړ شي او د ده اودس چاردام برابري کله چې د مسجد نبوي زیارت له ځي نو اودس چاردام یې برابري
چې د مسجد نبوي زیارت نه روځي بیا لاړ شي بقي مقبرې ته او اودس یې مات شوی نو په ده باندې څه ګناه شتي او که نه؟ الجواب هېڅ بې هم نشتي، ځکه چې د بقي زیارت شو یا د احد چې کوم شهیدان دي د هغوی قبرونو له تله یو ځای کوم شریعت دا نه دي ویلی چې ته به د چاردام او د اودس په حالاتو کې هلته ځي، بلکې د قبرونو زیارت له چې دی دپاره دا شرط نشته که غار قبر ها قبرونو زیارت دی دپاره دی چې آخرت ته ترایت شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره، د قبرونو زیارت له ځئ تاسو ته به آخرت رایدېږي. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. او په یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ادب او دا طریقه نه ده ښوولې چې کله ته د قبر زیارت له ځي نو څه به کې خامخا به چاردام کې او اودس په حالاتو کې به داسې لازم نه دي. نو که یو سړی د بقي مقبرې ته لاړ شي یا د احد او یا عامو مقبرو ته لاړ شي او اودس یې نه وي چاردام یې نه وي زیارتو کې راځي او دعاګانې وغواړي د مړو دپاره نو دې کې څه حرج نشتي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې یوه زنانه چې د هغې رضایي پلاري یو زنانه ده د هغې رضایي پلار دی. رضایي پلار څه ته وایي؟ یعنې د کمې زنانه چې دې پیس کلي دي د هغې څه دی؟ د هغې خاوند دی. نو د دې څه شو؟ د دې رضایي پلار دی. آیا دا رضایي پلار د زنانه په نکاح کې ولی جوړېدی شي او که نه؟ الجواب معنی دا دی چې یو جنۍ ده د هغې نکاح تړلی کېږي او یو هلک ته واده کېږي نو دې ټیم کې د ولي اجازت پکې څه دی؟ لازم دی. ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لا نکاح الا بولي، د زنانه نکاح نه کېږي بغیر د ولي د اجازت نه. اجازت د مشر ولی او اجازت د دې ښځې د دواړه پکې لازم دي، یعنی د زنانه رضا او د ولی رضا د دواړه لازم دي. او دې کې زموږ پښتانه کوتاهي کوي. کوتاهي په کوم جانب کې کوي؟ د جنۍ رضا دې ته نه ګوري. وایي جنۍ پکې چا راوستې ده؟ وایي دې ته هم ګورئ چې غیرت وایي جنۍ پکې وایي چا راوستې ده؟ دا ته وایي د شریعت خلاف خبره کې. جنۍ پکې چا راوستې ده؟ وایي جنۍ پکې شریعت راوستې ده. او دویمه دا وایي دا برید چې تاوی را تاوی هسې پالتو کې کور د خاوند سره به ژوند همدقه جنۍ تېروي ته ژوند نه تېری. ته پوهه دلته پښتو مختو مه کوه. مستقبل د دې هلک او د دې جنۍ دی. ستا یو څو ورځې ژوند دی بیا به مړ شي او که ژوند دې اوږد هم دی خو یو ځای کې ځان له پروت دی. د هغوی بیا خپلې خبرې دي خپلې مسلې دي. نو څنګه ته دا وایي چې جنۍ پکې چا راوستې ده؟ د جنۍ رضا د جنۍ رضا پکې شریعت راوستې ده. نو که څوک دا وایي چې د جنۍ رضا پکې شتي نو د دې ولي رضا پکې ولې ده؟ نو جواب دا دی چې جنۍ عقل یې کمي او بیا چې عمر یې کمي نو تجربه یې بیا ډېره نه وي. نو که چېرته صرف د دې رضا ته وکتی شي نو کیدی شي چې یو هلک یې دوکه کي او ډېرې جنکۍ یې دوکه کړي. دا چې د کورونو نه تښتي والعیاذ بالله، دا چې مټیزې تښتي په یو پسې او په بل پسې، دا چا دوکه کړي دي؟ هلکانو دوکه کړي دي. دا پرېږده چې یو پېغله جنۍ وتښتي. داسې قصې موږ له راغلي دي او اورېدلي مې او تاسو به ته معلومي. ښه واده شوې ښځه د بچو مور هغه تښتي. تښتېدلي که نه یې تښتېدلي؟ داسې واقع راغلي که نه راغلي؟ نو چې دا دوکه کولی شي نو هغه جنۍ چې عقل د هغې اسم کم دی او بیا تجربې دومره نشتي نو کیدی شي چې یو هلک یې دوکه کي. نو ځکه د ولي شرط پکې لازم دی، د ولي رضا، ځکه چې د هغه تجربه ده، هغه هوښیار دی، هغه پوه دی. نو د جنۍ رضا ولې لازم ده؟ ځکه چې هلته ژوند به دا تېری ټول. نو بغیر د ولي د اجازت نه نکاح د زنانه دا نه کېږي. اوس دا ولی څوک دی؟ راشي په دې ځان پوه کوو. دا ولی چا ته وایي؟ دا ډېره فایدهمنه خبره ده.
ولی د ټولو نه زیات حق ده. ولی اصل کې په عربۍ کې مشر ته وایي او ولی الامر د خبرې مشر. امر خبرې ته وایي یا کار ته وایي او ولی څه ته وایي؟ مشر ته. یعنی د کار مشر، د خبرې مشر چې خبر اصل د هغه په لاس کې. باچا ته څه ویلی کېږي؟ ولی الامر. یعنی د ملک خبره ټوله د چا په لاس کې ده؟ د هغه په لاس کې ده. نو د زنانه خبره د چا په لاس کې ده؟ د ټولو نه اول مشر دی پلار. د ټولو نه زورور مشر چې د هغه خبره چې منلی کېږي هغه څوک دی؟ هغه پلار دی. په پلار پسې بیا هغه نیکه دی، یعنی د پلار پلار. او دا سلسله چې داسې بره ځي که نه بیا بره وګوره که هغوی که بره دا ټول حقدار دی، ځکه چې دا سلسله کې چې بره څومره راځي دا داسې لکه پلار. په دې پسې بیا زوی. که چېرته دا زنانه داسې وي چې د دې زوی وي، خاون یې مړي یا طلاقه شوي او زوی یي او پلار یې نه وي، نو بیا دویم نمبر ولی څوک دی؟ هغه بیا زوی دی. دریم نمبر په درجه کې او په مرتبه کې هغه د دې خپل ورور. خپل ورور څه معنی ده؟ مور او پلار کې شریک. عربي کې جو ته الاخ الشقیق ویلی کېږي. په څلورمه مرتبه کې بیا هغه ورور چې هغه د پلار نه دی. په پنځمه مرتبه کې بیا د دوی بچي. د چا بچي؟ د دې وروڼو بچي، یعنې وروڼه. دا بیا مشران دي. شپږمه مرتبه بیا ترونه. اوومه مرتبه بیا د ترونو اولاد. اوس یو زنانه د پلارې نشتي، زوی نشتي، رور خپل نشتي، د پلاره طرف نه رور نشتي، د هغوی بچي نشتي، ترې نشتي، د تره بچي نشتي، نو بیا اخرنۍ خبره حاکم وقت او یا قاضي چې حاکم وقت مقرر کړی. حدیث کې درځي السلطان ولی من لا ولی لها. حاکم وقت او یا هغه چې کوم څوک مقرر کړی دا مشر دی د هغه زنانه چې مشر یې نه وي. لکه اوس یو زنانه د نکاح کول غواړي او څوک مشران یې نشتي، نو فیصله یې قاضي له ویوړه یا حاکم له. نو بس دغه حاکم دغه قاضي د دې څه شو؟ مشر شو. هغه به د هغه رضا پکې بیا لازم ده، ځکه چې هغه پوهېږي په خبره باندې. او دلته د ماما تذکره پکې شتي؟ نه. مور نشتی. هغه رور چې هغه صرف مور کې شریک دی هغه به کې هم نشتی. دوی ته عصبه ویلی کېږي. دا خپلوان دي نږدې او زورور هغه هم دا دي، په دې ترتیب دي. او عصبه هغه خپلوانو ته ویلی کېږي چې هغه د سړي خپلي من جهة الاب د پلار د طرف نه. د مور د طرف نه چې کوم خپل دي د هغوی هېڅ ولایت په دې کې نشته. لکه یو سړی دا وایي چې زه د دې جنۍ د ماما نه تپوس وکړئ، اعتبار شته دی له؟ نه نشته. رضایي پلار تذکره پکې راله؟ څه خیال دی؟ رضایي پلار تذکره پکې شتي؟ ولې نشتي؟ عصبه کې نشته. او بل هغه د پلار طرف نه خپلوانو کې خو نه دی که نه دی؟ نه دی. نو رضایي پلار دی د جنۍ ولی نشي جوړېدی. والله اعلم. همدغه بل یو سوال کړی دی او ډېر خوندور سوال دی. یو سړی دی د هغه رضایي لور ده. رضایي لور څنګه کېدی شي؟ د ده ښځې هغه جنۍ له ماشومې له پی ورکړی، هغه بیا د رضایي لور شمارلی کېږي. هغه لویه شوه، غریبه وه، نو دې له زکات ورکولی شي او که نه؟ او دا ډېر ښکلی سوال دی. او زه د بعضو ملګرو دې سوال ته ډېر خوشحاله شم، ځکه چې دلالت د هغوی په پوهه باندې کوي.
و دا سوال پته نشته تاسو زه خو یعنې ګمان ښه ساتم ډېر تکړه خلک یې اوس هم که ستاسو ذهن کې چې دا سوال راغلی چې رضایي لور دې له زکات ورکولی شي او که نه جواب د مسلې دا دی اول خو دا یاده کوي چې کله یو سړی او د هغه بچي غریبانانی نو بچو له زکات دا مسله تاسو ته ده بچو له زکات ورکولی شي ولې نه بارك الله فيك او بالکل دقیق جواب دی او ډېر پرې غلی شو ځکه راته مونږ وایو دین یې زده کوي دین یې زده کوي هغه سړی وایي او مونږ دومره جوهري مسلې دا جوهرونه دا خو ستا بچي نشته چې بچي دې شتي دا مسله تا ته راځي زوی دی غریب دی چېرې دله د زکات ته پیسې ورکوم لور ده هغې د زکات ته پیسې دا هر چا ته دا مسله نشي راتلی که یو سړی دا وایي چې دا مسلې دا خو چې سړی غټ عالم جوړېږي او غټ مولا چې جوړېږي پرېږده که خبرې دا هر مسلمان ته دا مسله راتلی شي یا ده که اصولي او بنیادي مسله چې یو سړی بچي غریبانان دي نو دی دغه غریبانانو بچو له زکات نشي ورکولی وجه د هغې دا ده چې شریعت په ده باندې لازم کړی ده چې په دوی به خرچه کوي ځکه چې د ده اوس رسي د هغوی نه رسي په ده لازم دی چې خرچه به کوي نو چې کله دی زکات ورکوي نو په دې کې یو حیله کوي چې هغه شریعت چې پیسه واجب کړي دي چې هغه د ځان نه لرې کړي نو هغه خلک وایي چې په یو غشي باندې دوه ښکاره یعنې زکات هم وشو خرچه هم وشوه ها بعض استثنایی حالات شته هغه موږ نورو ځایونو کې ذکر کړي دي او هغې له نه ورځو جدا مسله ده خو دا مسله د هغه بچو په باره کې ده چې هغه د دې سړي د دې ملا نه پیدا وي او د هغه نوسو په باره کې ده چې هغه د ده ملا نه پیدا وي د نوسو هم ګوره دا مسله ده ځکه چې نوسې هم داسې دی لکه بچې خو کوم نوسي د لور بچي نه د زوی اولاد د زوی اولاد یادو نو دا مسله د هغه بچو دپاره ده او د هغه نوسو دپاره ده چې هغه د دې سړي د ملا نه پیدا وي یعنې ملا نه پیدا څه مطلب شو چې خپل بچي ملا نه پیدا دې ته وایي هر چې بچي د رضاعت دي نو هغوی په دې کې نه دي شامل هغوی له زکات ورکولی شي ګوره دا رضاعت نه دی رضاعت دا چې یو ماشوم راولګي د یو زنانه پی وخوري د دې سره صرف د خپلولۍ مسلې ثابتېږي یعنی دی مور شو دی خور شو دی ورور شو دا پې حرام شو دی پې حرام شو صرف دا مسلې پې ثابتېږي بس محرمیت پې ثابتېږي کتی شي که نشي کتی دا مسله پکې راځي نکاح ورسره کېږي که نه کېږي دا مسله ورسره ثابتېږي خو د دې سره نه میراث ثابتېږي او نه خرچه ثابتېږي او نه د دیت مسلې پې ثابتېږي ورسېدی به که نه او نه د ده سره داسې ښه پته لازمیږي لکه څنګه چې هغه خپل دی چې هغه په نسب او وینه کې ستا خپل دی لکه اوس رضایي پلار او خپل پلار د دې دواړو په تا باندې یو شان حق دی خپل پلار حق خو ځان لري نو رضاعت سره صرف دغه یو څو مسلې ثابتېږي دغه احکام دي احکام د خپلولۍ چې د نکاح سره تعلق ساتي د نظر سره یعنی دته کتی شي که نشي پرده ته لازم ده که نه ده نکاح ورسره کېږي که نه کېږي دا خبرې ثابتېږي د میراث مسله نه ثابتېږي نفقه خرچه نه ثابتېږي لکه څنګه چې ستا د بچي چې غریب یا کمزور یا معذور او ستا اوس رسي په ته خرچه لازم ده دا مسله هلته نه ثابتېږي یا الټې که ته غریب کمزور او ستا رضایي زوی دی نو په هغه لازم دی چې په تا خرچه وکړي نه ده لازم دا مسله دې سره نه ثابتېږي تاسو زما په دې خبرو ورسېدې که رسېدېږي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي ما ته د یعنې
د کور والا سره مسلې جوړې شوي دي او طلاق ورکول غواړم، نو د طلاق ورکولو دپاره استخاره کولی شم او که نه، چې د استخارې لمونځ وکړم چې په څه کې به خیر. الجواب، ما مخکې دا مسلې ذکر کړي تفصیلا او خوشبخته دی هغه چې هغه ته دا مسلې یاد او نوټ کړي او چې صرف هسې بدنونه راوړي او بیا وړي، نو هغه غریبانان که اوس یې واموري خو یو څو ورځې بعد به تې دا هم بیا څه شي، ته جواب نه کوي، څو ورځې بعد به څه شي، یېره به شي. تاسو خو به تجربه کړي که نه تجربه کړې نه ده، تاسو په خپله به دې تجربه شوې، تاسو نه یېرې شوي، نو غلی کېږئ فیصله. هسې داسې ناستې سره چې سړي ته یادېده خو مزې ټوله دنیا به بیا ګډ علما وو، په دې نه یادېږي. علم مذاکره غواړي. مذاکره څه ته وایي؟ یادول، اړول، ذهن کې راوسته، شوق، د ملګرو سره کېناسته، د هغې په باره کې خبرې کول، دې ته وایي علم یې زده کول. او داسې لږ ساعت لږ کېناسته، یو مسله دوه یاده کړي خو هغه هم بیا د ذهن نه وځي. دا خبره موږ ذکر کړې وه چې د استخارې لمونځ دا په مباحو کارونو کې پکار دي. مباح څه ته وایي؟ کولو سره صحیح جواب ده، د کولو سره ګناه نه او نه کولو سره نه مباح. نه کولو کې ګناه نشته او کولو کې ثواب نشته. بارک الله فیک. دې ته مباح وایي. مستحب څه ته وایي؟ چې وکړي ثواب دی، چې ویې نه کړي ګناه نشته. مکروه څه ته وایي؟ کراهیت نه کول غوره دي او که دې وکړو نو ګناه پکې نشته. حرام څه ته وایي؟ کولو کې ګناه ده، نه کولو کې اجر دی. واجب څه ته وایي؟ کولو کې ثواب دی، نه کولو کې ګناه ده. دا فرق دی. ځکه چې مستحب کې دا وایي چې نه کولو کې ګناه نشته، واجب کې نه کولو کې ګناه ده. ښه دا استخاره به په څه کې کوي؟ واجب کارونو کې. لکه اوس یو سړی استخاره کوي چې د سهار مانځه لاړ شم وکړه، ولې پکې نشته؟ لازم دی. ښه یو سړی استخاره کوي چې د پلاني دا ځمکه دا چې د هغه ده چې دا تې ګوره ونیسم او که نه، ولې؟ حرام ده. ښه یو سړی یعنی یو کار دی چې سنت دی، مستحب دی، کول یې پکار دي، ثواب پې میلاویږي، نه کولو کې ګناه نشته او دی پکې استخاره کوي چې ویې کم او که نه. او ډېره عجیبه خبره نه کوئ. نو استخاره دې څه کې مستحب کې نشته. یو حال کې کولی شي هغه ستاسو ذهن ته نه راځي. په هغه حالاتو کې کولی شي په مستحب کې چې دوه مستحبه راجمع شي او دواړه په یو ځای، او ته استخاره دې دپاره کوې چې کم یو مخکې کم. نور په اصل کې به نه کې. اصل خو دا چې هغه مستحب دی، د ثواب کار دی، ته استخارې داسې شي کې. دغه شان مکروه کار پای کې هم استخارې نشته. مکروه او شریع حکم دی، نه کولو غوره دي او کولی غوره کار نه دی. ته استخاره کوي چې روی کم او کوی نه کم. نو استخاره په څه کې شوه؟ مباح کارونو کې او مستحب چې کله دوه جمع شي بس. مباح لکه یو کار نه په کولو یې ثواب دی او نه په نه کولو کې ثواب دی، او نه په کولو کې ګناه ده او نه په پرېښودو کې ګناه ده. په داسې کار کې استخاره وکړې. او چې دوه مستحب کارونه
او دواړه یو ځای راجمع شي استخاره به د څه لپاره کې چې کم یو مخکې کم استخاره دې دپاره دی چې کم یو مخکې کم اوس په دې مسله پوه شوې که نه ښه اوس دې د طلاقو خبره کوي چې زه طلاق ورکول غواړم اوس که دا تپوس ته داسې د عوامو نه وکړي لکه که اوس تاسو دا تپوس وکړم چې طلاق کې به څنګه تاسو اوس یو ګړز راواچوئ او فتوا به ورکوئ طلاق کې به استخاره کوي که نه راواچوئ یو تاسو نه به کوي کوي به بارک الله فیک دا نږدې جواب دی د دې ملګري دا جواب دا نږدې جواب دی طلاق کله مباحي کله مکروهی کله مستحبی کله واجبی او کله حرامي دغه حالاتو ته به ګورې مباح کلی مباح علی چې د دې سړي او حاجت وي حاجت څنګه لکه د دې ښځې سره نور صبر نشي کولی او د دې ښځې سره ژوند نور نشي تېرولی نو دې ټیم کې طلاق ورکول څه دي مباح دي که واجب دي واجب خو نه دي او حرام خو نه دي او مکروه خو نه دي ولې نه دي مکروه اوس به مسله به تاسو ډېره اوږده شي اوس مکروه ورته ولې نشي ویلی جواب یې دا دی چې حاجت یې دی او چې حاجت راشي نو کراهیت ختم شي چې دا بعض خبرې تاسو سره دي چې کوم ځای تاسو پې عادت شي خو داسې نه چې هغه بیا سبا له موږ وایو چې د ویلو نه نه ویل ښه ځکه چې اشتت هم ګډوډي شي نو طلاق کله واجبي کله مباحي کله مستحبي کله مکروهي کله حرامي مباح کله چې کله د خاوند ورته ضرورت وي ضرورت څه ته وایي لکه مثال نه تېرېږي وخت د ښځې سره نو واجب خو نه شو یعنی لازم خو نه دي دی به طلاق ورکوي داسې هم کېدی شي چې یو سړي د ښځې سره وخت نه تېرېږي او لګیا دی وخت تېروي کېدی شي که نه شي کېدی او ډېر داسې دي چې په زړونو یې پولۍ ولاړې دي خو څه ویلی یا د پښتو معاشره د یریږي طلاق د ټکي نه سبا له به راته خلک طلاقي وایي او دا دي او دا دي نو کله ګوره طلاق واجب شي خو بیا هم سړی نه ورکوي دلته طلاق حرام هم نه دی ځکه چې وجه شتي مکروه هم نه دی حاجت دی او مستحب هم نه دی ځکه چې داسې وجه نشته چې هغې دلته د مستحب شي نو طلاق څه شو مباح شو او چې کله طلاق مباح شي نو بیا استخاره کولی شي که نه شي بیا سره له قیده وي نه شي کولی لږ ساعت مخکې موږ څه ووي استخاره په څه کې کېږي په مباح کارونو کې نو چې طلاق مباح شو استخاره کولی شي دا مسلې چې موږ زده کولو د خپلو استادانو سره دا په عربۍ ژبه کې موږ زده کولو ګوره تاسو په پښتو کې به تاسو سر وچورلي نو دا چې د په عربۍ کوي بیا هم څه خیال دی نو ویښ اوسئ ویښ او درس په اخره کې به زه ګورم چې دې مسلې بیا ماله څوک خلاصه به ماته خصوصا د دې مسلې څوک بیانوي ښه که چېرته د طلاق مباحي نو بیا خاوند دپاره استخاره مستحب ده کولی شي استخاره او ښه کار دی اوس که چېرته داسې چې حالات برابري نو بیا استخاره نه ده پکار ولې ځکه چې دغه ټیم کې طلاق مکروه دی ولې مکروه دی ځکه چې حالات څه دي وجه نشته لکه ښځه ښه برابر ده څه وجه نشته څه زړه د تورېدو څه خبره پکې نشته نو دې ټیم کې طلاق بغیر ضرورت ورکول څه دی مکروه دی نو بیا پکې استخارې چې حالات برابري بیا پکې استخارې نه کېږي ښه کله داسې شي چې طلاق واجب شي او طلاق څنګه واجبېږي لکه اوس یو سړي ته پته ولګېده چې د ده ښځه خرابه ده
او توبه نه وباسي او که نصیحت یې ورته وکړو قبلی نه نو په دې ټیم کې طلاق ورکول څه دي واجب دي استخاره به کوي ولې به نه کوي واجب دي واجب کې استخارې نه کېږي ښه دا د فایدې ذکر کړم د زنانه دپاره چې کومه زنانه د خاوند نه طلاق غواړي او د خاوند نه چې طلاق غواړي دې ته څه وایي خلع یو زنانه چې د خاوند نه خلع اخیسته غواړي نو د هغې دپاره هم مسله دقه شان ده د هغې دپاره هم مسله هغه دقه شان ده څنګه لکه اوس یو ښځه ده خاوند پې خرچه نه کوي او یا بد اخلاقه دی یا دینداری کمزوري ده نو په دې ټیم کې ښځې له مباح دي چې هغه د خاوند نه طلاق وغواړي استخاره به کوي ولې به نه کوي ښه یو زنانه د مثال کې هغه بغیر ضرورته او څه وجې نشتي او د خاوند نه طلاق غواړي استخاره پکې شتي نشتي استخاره هله ده چې کله د طلاق غوښته سي مباح وي چې مباح به پکې استخاره کوي ما خو خپل کوشش وکړو د پوه کولو نور مخکې پته نشي چې حالات به صحیح خو دغه جواب شو که چېرته طلاق ورکول دې ورور ته موږ دا وایو اوس ته وګوره چې ستا د طلاق ورکول په کومه مرتبه کې دي که چېرته ستا د طلاق ورکول د ښځې له دا مباحي نو بیا استخاره مستحب ده او که چېرته د طلاق ورکول په تا باندې واجب شوي د هغې خپلې وجې دي که مکروه یي چې هسې ورکې او یا مستحبي ورکول یې غوره او یا حرامي بلکل طلاق نشي ورکولی د هغې خپلې وجې دي نو بیا پکې استخاره نشته استخاره به هله چې کله طلاق ورکول صحیح طلاق ورکول مباح اخرنی سوال به ولو دی ورو سوال کړی دی چې بعض مؤذنین چې کله اذان کوي نو د اذان د شروع کولو نه مخکې استعاذه او بسمله وایي یعنې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم داسې غري غونته کوي بیا اذان شروع کړي نو دا ثابت دی او که نه الجواب اعوذ بالله او بسم الله دا د منځه په شروع کې راځي چې کله ته دعای استفتاح ختم کې سبحانک اللهم هغې پسې بیا اعوذ بالله وایي بسم الله به یو سوره فاتحه به وایي دغه ثابت دی خو په اذان کې او د اذان نه مخکې شروع کولو نه مخکې دا نه دي نقل شوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحینو نه چې هغوی دا کار کړی او عبادات چې دي اصل دا دی چې دا به نه کې الا هغه عبادت به کوي چې دلیل د سره وي نو که څوک وایي چې دا شتي نو هغه به څه کوي دلیل به کوي او په دې دلیل نشته او حدیث کې راځي بار بار تاسو به اورېدلی او موږ یې بیانوو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیثونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک زموږ په دې دین کې داسې کار وکړي چې موږ پې امر نه یې کړی او څه اصل یې نه نو هغه کار څه دی هغه مردود دی نو په هغه کارونو کې دا کارونه دي د اذان نه مخکې اعوذ بالله ویل بسم الله ویل دا نه دي ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او نه د صحابه کرامو په دې باندې به اکتفا وکړو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته علم نافع نصیب کړي زه اوس غواړم چې یو کس ما په دغه مسله باندې پوه کړي استخارې په مسله باندې یو سړی به ما پوه کړي یو غر بل غر به نه وري لاس اوچت کړي چې وایي او زه یم انا لها یعنې زه د دې حقدار یم زه جواب ورکولی شم چې د استخارې مسله ده څنګه ده حاجي صاحب حرام کې استخاره نشي کولی ضرورت نشته نه کولی نشي په مستحب کې نشي کولی په مکروه کې نشي کولی په مباح کې کولی شي یو دنه پاتې شو په واجب کې هم استخاره نشته بارک الله فیک کینی یعنی واجب پتہ ہے وہ کر لازم دی
یا الله وی کم او کنه څنګه ته اوس واجب کې دا تپوسونه کوې یو کار پتا حرام دی یو کار کول مکروه دی غوره نه دي او ته زه ګورم چې وی کم او کنه هغه مکروه دی یو کار کول غوره دی مستحب دی ثواب پې دی او ته استخاره کوې چې وی کم او کنه ها مباح په کولو کې ثواب نشتی په نه کولو کې ګناه نشتی په نه کولو کې ثواب نشتی په کولو کې ګناه نشتی دا مباح دلته اوس ته استخاره کولی شي چې دا به زما دپاره به کم یو غوره کول او که نه کول ولې د استخاره ته ولې کې ځکه چې هلته کول او نه کول په یو مرتبه کې دي په واجب کې کول او نه کول په یو مرتبه کې دي کول ثواب دی نه کول ګناه ده په حرام کې دواړه یو شان نه دي نه کول ثواب دی کول ګناه ده مستحب کې کول ثواب دی نه کول د ثواب نه محرومه کېدل دي په مکروه کې نه کول غوره دي کول د افضلیت نه ځان محرومه کول دي نو طرفین برابر نه دي مباح کې طرفین څه دي برابر دي نو ځکه دلته به استخاره کې اوس د طلاقو مسله شوه یو سړی اوس طلاق ورکو استخاره به کوي که نه یو سړی به جواب راکوي ښه تفصیلي پوره لږ صبر وکړي یو سړی اول ما ته وایي زه جواب ورکو بس دغه دوه کسانو ته مسله یې در به دومره کسانو کې دغه ایسه خو جواب ورکو بس عجیب دومره اوږده او پلنه مسله او صرف دوه کسانو ته معلومه ده دا خو پیژنو دا خو تکړه هلک دی دا خو موږ ته پته وي دته به جواب معلوم وي بل چاته نه معلوم ته ووایه که چېرته موږ تعبیر داسې وکړو نو خبره به څومره اسانه شي همدغه مسلې دلته راوړه او ښه په اسانه داسې ووایه ښه کوله ګوره چې کله د دنیا په باره کې خبرې شي نو څنګه لګیا یې بریک هم لګي بیا سم داسې لګیا یې چې تپوس یې مه کوئ ځان زړور کړي په دین زده کولو کې اسانه مسله طلاق کې به استخاره کې که نه کوې وروره که طلاق ورکول واجبي که حرامي که مکروهي که مستحبي بیا پکې استخارې نشته او که چېرته دا طلاق ورکول مباحي شریعت ستا دپاره مباح کړي نو بیا پکې استخاره کولی شي چې کول به یې غوروي او که نه کول به یې غوروي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دې مسلو باندې او الله سبحانه وتعالی دې توفیق راکړي د مرګ پورې د دین د خدمت کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد